ټماټر لاله د علیشه واده خو وشو خو بله د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې د واده په درېیمه ورځو له الله پاک زوی هم ورکو نه مړه ټماټر لاله ما خو ځان دغه مدمه کړی دی په وټساپ مې ورته مبارکي ورلېږلې ده دا تاسو کومه ناجیزه راغستې ده که وټساپ یې ګوري که دغه ګوري په هغې باندې مبارک شي نه شړ شمګوله زه به یې مخامخ مبارکۍ لزما اخر 3 ورځې پس شوی دی تا دې الله راولي تا دې الله راولي تا کې کما دا لاسونه ومن منډل که نه بچی سبا به د ترو خاوند راځي او ستا د نکاح خبره به کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اوس به مونږ په دې نکاح باندې شروع کوو دا لور چې د سونیا شاه د چقړې دا او د چرګینې سیوا ورکړې دا او تا د یو جنگي او د یو کوتک سره قبول ده او کنه ده سره د جنگي می قبول ده زي مبارک او شه مټۍ دانه خپل توا چوي والا مولي سیب ته والا نن چې کوم دی د علیشه 007 نکاح وشوله یا ته د ښځې کوستې وغیم بس ستاسو دې مبارک شي او موږ ته دې مبارک شي ټماټر لاله د علیشه واده خو وشو خو بله د خوشحالۍ خبره پکې دا ده چې د واده په درېیمه ورځو له الله پاک زوی هم ورکو نه مړه هسې خبره شوې وه چې علیشه واده دی او تاسو ترېنه جوړه کړه چې هله بچي وشو هله زوی شوی دی الله هم تباه و برباد دغه ټخېټه دې ورکه شه بیا د پښتنو سره ډرامې وکړه یاره رښتیا خبره ده پښتون د خر د ټیزه پیدا او ته د سپۍ د ټیزه پیدا یې د ترکولو ډرامه ډېره غوسه کېږم د کونې رګ به دې وشلېږي یاره ته ووایه چې تا ته څنګه پته ولګېده چې د علیشه زوی شوی دی بیګا مې په فیسبوک باندې کته علیشه تصویر او دی خو د ماشوم ټماټر لاله ما خو ځان دغه مدمه کړی دی په وټساپ مې ورته مبارکي ورلېږلې ده دا تاسو کومه ناجیزه راغستې ده که وټساپ یې ګوري که دغه ګوري په هغې باندې مبارک شي نه شړ شمګوله زه به یې مخامخ مبارکۍ لزما اخر 3 ورځې پس شوی دی تا دې الله راولي تا دې الله راولي تا کې کما دا لاسونه ومن منډل که نه دا خو پښتون دی مړه دا پښتون